ملګرو د چین نه یو بل جنۍ رااله د هغه هم د دیر یو هلک دی په هغې پسې خو د دې تعلق هغه د لویر دیر سره دی. خو د ټول نه مخکې به زه تاسو سره د دې هلک باره کې لږ انفارمیشن هغه شیر کړم. د دې کوم تعلق چې دی هغه د ثمرباغ سره دی. د دې کوم نوم چې دی هغه عزت الله دی، د پلار نوم یې سید الحق دی، او د دې کوم تعلق چې هغه اوریجنل دی یعنی دا چې د کوم ځای هغه خانداني دی نو هغه د باجوړ سیمې د اسکندرون نومیکلی دی، د هغې سره د دې تعلق دی. 18 سال عمر دی. د دې جنۍ نوم چې کوم دی هغه جیو پینګ داسې هسته نوم یې دی. د دې نه علاوه د دې جنۍ چې کومه هغه ویزه ده نو هغه د 3 میاشتو لپاره ویزټ ویزه کړې ده او د واده کوم خواهش چې دی هغه دواړه د چین کومه جنۍ چې دا د دې ورسره هغه هم آنلاین په سنیپ چیټ باندې هغه دوستانه جوړه شوې وه. نن چې کوم دی هغه راله داسې ویل کېږي چې د 2019 نه د دې کوم تعلق چې دی هغه جوړ شوی و. تاسو ته د هغه پرون نه یادوي چې کوم د اپر دیر سره چې کوم تعلق لرونکی نصیر الله په هغې پسې چې د انډیا نه کومه جنۍ راغل ده انجو، بیا د هغو کومه واده چې دی هغه هم وشو، خپل نوم یې بدل کو، فاطمه نوم یې هغه کېښودو. بله د خوشحالۍ کومه خبر چې هغه پکې دا و چې اسلام هغه هم قبول کو. نو اوس داسې چل وشو چې کوم د چینا نه یو جنۍ راله هغه لویر دیر ته په یو هلک پسې او هغه چې کوم دی د کوم دغو کوم رابطه چې د هغه په سنیپ چیټ پکې ده بیا وټسپ لارې ته تلي و اوس پسې هغه راله لکه داسې په ګرمایش کې که ستاسو خیال وي په سوشل میډیا باندې صرف او صرف دا ګرم ګرم خبرونه هغه چالو دي چې د دیر په خلکو باندې کم غیر ملکی خلک چې دي هغه په ډېر زیات مین شوي دي او هغه پسې را روان وي. دا شروعات چې کم دی هغه ستاسو د یاد وي چې انډیا ته کم د پاکستانۍ کومه جنۍ چې تللې وه هلته چې د انډیا کوم میډیا کوم حل شروع کړی و د هغې نه پس چې بیا کله بله ورځ د دیر بالا ته کومه جنۍ راله د دې کوم میډیا چې کوم کوریج ورکړو او اوس چې د چاینا نه کومه جنۍ راله نو دا به هم هغه ستاسو وړاندې وي. بل طرف ته زه تاسو سره دا شریکه کړم په فیسبوک که تاسو چرې وګورئ نو په هغې باندې دا ډېر زیات په تیزۍ سره روان دي. خلک چې کم دی هغه لګي د خپل دوست ملګري تصویر رالي او هغه شیر کوي چې په دې پسې د پلانکي ځای نه جنۍ راله او د پلانکي ځای نه په دې پسې هم جنۍ راله نو هغو ته هم یو ګپ مذاق هغه هم جوړ کړی دی. نو ما هم غوښته چې دا کم نوی خبر چې کم دی کومه نوې جنۍ چې راغلې ده هغه تفصیل چې کم دی تاسو سره شریک کم. نو دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.